بلخ ولایت کې د زون په سطحه د یو خصوصي مخابراتي شرکت لخوا د دې ولایت د حج او اوقاف ریاست په مرسته د قرآن کریم د حافظانو لپاره د حسن تلاوت سیالۍ په لار اچول شوي دي. د دې برنامې مسؤلین وایي چې په دې دوره کې له شمال زون څخه 110 کسانو ګډون کړی او موخه یې له دې برنامې څخه د قرآن کریم لوستو ته د خلکو هڅول دي. حدوداً 110 اشتراک کننده در این برنامه ما اشتراک کرده بود که اکثرشان باشنده‌های شهر مزار شریف از ولایات مختلف بود. از این جمله 3 بهترینشان انتخاب میشه. اینا مرحله دوم یا مرحله بعدیشان در کابل برگزار میشه همراه با 3 بهترینی که از 8 زون مختلف افغانستان آمدن رقابت میکنن که 10 قاری برتر سال میشه. ولس کاله کې برنامه شروع شوې ده صرف د همدې په خاطر باندې چې خلک قرآن ته تشویق شي، خلک د قرآن سره مینه پیدا کړي او هغه قاري صاحبان چې هغوی تلاوتونه کوي، هغوی حفظ د قرآن پاک کوي، ځان ستړی کوي، تکلیف وباسي، هغوی تشویق شي. د بلخ ولایت د حج او اوقاف ریاست مسؤلینو د مخابراتي شرکت دغه کار وستایه چې د دین د نویو ګلانو د تشویق په خاطر داسې برنامه جوړوي. توفیق مزید عنایت بفرماید که همچنین حلقات را و همچنین مجالس و همچنین پروگرام های را به ملت ما و حفاظ و علماء کرام اینها تدبیر بکنن و اینها خدمت بکنن تا اینکه شوق و علاقه ای اولادها و نهالهایی که نو به دست می آید اینها شوق علاقه اینها زیادتر شود. یو شمیر د قرآن کریم حافظان خوښي څرګندوي چې د دوی د هڅونې په موخه داسې برنامې جوړیږي. دوی په نورو ملي سوداګرو هم غږ وکړ چې د ځوانانو د تشویق لپاره د ورته ګام پورته کړي. خوش هستیم که این برنامه را برگزار کرده. از دیگر از تاجرای ملی خواهان هستیم که یک قسم برنامه را همیشه و همیشه داشته باشد که به خاطر رشد قاریان و به خاطر تشویق قاریان باشد. همیشه از تمام تاجران افغانستان خواهش می‌نماییم تا سهم بگیرند در این مسابقات و از تمام حافظان را تشویق کنند. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ هر کال د یوه خصوصي مخابراتي شرکت لخوا په لار اچول کیږي او له هر زون څخه 3 کسه ګټونکي ټاکل کیږي چې د زونونو د بریالیو حافظانو ترمنځ بیا په مرکز کې سیالۍ کیږي او 10 کسه ګټونکي اعلانیږي.